بسم الله الرحمن الرحيم. کوم کارونه موږ وکړو چې د ګنا نه منع شو ترڅو د رب العالمین د عذاب او د ویلنا په امن کې شو. اهل علم او خاص کر شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لس وجه د غیر لپاره ذکر کړی دي او د محبت تفسیر هم کړی دی. وجود التعظیم فی القلب، وجود التعظیم دی په دې زړه کې د هغه چا سره چې د هغه سره د مینې او د هغه د مخالفت نه بزان ساتي. اوله وجه دا کومه تاسو وګورئ چې د ګنا نه ورسره شنو ورسره کېږي په دې باندې بچیږي په دې چې موږ د ګنا په ضرر باندې پوه شو. شیخ الاسلام ابن قیم هغه جواب الکافی لیکلی او باغی کې دا خبره ذکر کړي چې کم سړی صرف بد نظرې نه کوي نو د زړه کې به الله سل مرزونه پیدا کوي چې دا سل مرزونه موږ له یاد شنو به ګنا له ورزونه به بد نظرې له ګورونه موږ د قانون مخالفت شولې دی په دې کې د الله او د الله رسول مخالفت هم کیږي او ګنام کیږي او دام غوړو چې الله حلال رزق راکړه دا دروغ دي. د ګنا په ضرر باندې علم دیمه وجدار چې موږ به د ګنا نه هغه وخت کې منع شو چې کله موږ د الله نه حیا وکړو. د الله نه حیا کول پکار دي. حیا به څه ویل شي؟ رسول الله فرمای ترمذی کې روایت ته یو ورځ ملګرو ته پوښتنه وکړه اتدرون الحیا حیا پیژنې؟ صحابه ظاهري معنا وکړه. حیا دی ویل شي چې انسان د سر او د غوګونو د پوزې او د ژبې او د سترګو کنټرول کوي صحیح استعمالي دا حیاناک دی. کم سړی چې دا اندامونه غلط استعمالي په ورځ قیامت به الله د شرمېدل انسانانو په صف کې راجمع کی. اوس پر خپل سترګو سوچ کوا، په خپل غوګونو د سوچ کوا، پر خپل زبر سوچ کوا، په خپل دماغ باندې او د قشم بری مړی دی غوګ باندې. دویم چې سړی د نفس حفاظت وکي او کم چې بده کې پیګیر دی معنا حرام ونه خوري او خاص اندام غلط استعمال نه کی. دریم چې کله سړی مرګ یادي او څلورم آخرت له توجه یي. دا څلور صفاتونه چې بنارینه کې موجود شو که بزنانه کې موجود شو عالمي کې امید حیاناک دی. کبه د څلور صفاتونه کې ټول ورک شو یا به بعضي ورک شو دا سړی په قیامت کې الله وشرمي ذلیل به کی. وس ګوره پر خپل ځامن ار سړی به پوي دی د الله نه به حیا په دې باندې راځي انسان لا چې د الله په انعاماتو کې سوچوږي پر خپل تقصیراتو کې سوچوږي اخلاص ځان کې پیدا کا. هغه ایتونه او حدیث وګوره چې هغه حیا بار کې بار بار راغلي دي. درېمه وجه انسان د رب العالمین د نعمت لحاظ وکي. اثیم دا معنا د ګنا نه باغ وخت کې بچیږي چې د نعمت شکریا زوکه مو د په قدر باندې پوه شم. وجه دا محمد رسول الله فرمایي و انسان چې ګناه کوي الله ورته د رزق راتنګي. عبد الله بن عباس فرمایي دا مخه توري توجه مخه تک تور شي. عبد الله بن مسعود فرمایي به دا ګناه دلته شي کار لکه مچ اچې د پوجا په یو تر باندې کینې کله په بل. او څلورم وجدار شکل یو شړې د رب العالمین نو ویریږي چې لکه د قصور اور الله دی. عمر رضی الله عنه ورته ویل د سهيل ابن عمرو مبارک ویل یا رسول الله دا شاعر دی فصیح بلیغ دی د بدر په اشرانو کې کومنګ خوشګو نظم بدی بیان نکي د مخه غاکونه به وباسو. رسول الله ویل نه وی عمر رضی الله عنه یریګم په ورځ قیامت چې ما باندې رب العالمین حمله ونکي و ان كنت نبیا اگر که نبی ما د الله حمله نه یرا چې دا قلب موږ راګیره اوس موږ د الله حمله به د سخت را ان بشر ربک لشدید. قران کې رب العالمین فرمایي دا ستر رب چې کله نیول کې بیٹه سخت نیول کې موږ الله به سره کلک رانیش ذلیل کې به. قران کې رب العالمین فرمایي به دا سړی د کړنجي کې لکه د سپي بچي یجرون دا منه کړنجا کوي. د سپي بچي چې کله یخنی لپاتې شو د شنګار ته کوي الله دې انسان نه به سره کړنجار زو باسم خو چې کله الله موږ راګیر کی الله دې موږ تاسو راګیر نه. پنځم وجدار ثیم سړی به د ګنا نه پدې بچي چې رب العالمین سره مینې وجدار چې چا سره مینې دغه مخالفت نه ځان ستو مینې په دې راځي قران سره تعلق ساته د مانځ سره تعلق ساته د رب العالمین ذکر کوا د الله د رضا کوشش کوا د الله د نمونه سره تعلق ساته رب العالمین له وخت ورکوا د خپل سره د الله په وړاندې یو مجرم غونه تړه د الله د اولیاء او نیکانو سره کینا د محمد رسول الله تابعداري کوا د الله لپاره ورانه کوا د الله لپاره جوړه قران په غمګین आवाज باندې وایا د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکوا امانت کې خیانت مکوا دروغ موایا د وعده پابندي او شپګما چې انسان په خپل نفس باندې دی باندې شفقت وکي. کزه چرته به توري مثال ګناو کوم د نفس به الله معذب کین ولی معذب کما ووم شکل انسان د قران او سنت علم ولري د ګنا نه بچیږي به اثم نه او اتمه واړه امیدونه د دین په باره کې چله کدا قسمه خره موږ دې چله درس دی د دین به ورسره بل درس یې پاتې کېږي مې نه د سړی به ګنا نه کوي او نه هم د هرچا خوراک نه ځان ساتل د موږ ارزه کې خوراکونه کوو د هرچا خوراکونه کوو نه پیژنو چې لکه د څنګه خوراک دی حلال ده که حرام ده ځکه موږ د ارڅ وران ګډ وډ دي. عمر رضی الله عنه فرمایي
وان من السرف ان تاكل كل ما تشتهي ودا مسرف د چې د خپل دیګ نه په هر وخت خوراک کوي ټیم دی معلومه دی خوراک او لسمه چې کله د رب العالمین سره انسان قوي مینه محبت ولري لس کارونه باندې سړی د الله د عذاب نه بچ کیږي او لس کارونه باندې سړی د ګناه نه بچ کیږي نو شل معاملات دلته ذکر